إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دار سیرت متعلق من ذکر کو فضائل اور مناقب دا کما حدیث صحیحوں کی دا فضائل ذکر دی اولنی شغلن بیانو دا فضائل دا انفرادی هم دی اور اجتماعی هم دی دونوں سره ملګري هغه فضائل کی اول نمبر فضیلت د امیر المؤمنین هغه دا چې بده کې به انقلاب لري زیات سره دا خبره بچی کله دا وکړه او خبره د واقع خلاف او د ضرب په بدل راځي پای کې د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت خبره موجود ده ونکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو تاسو کې یو تر نشي مؤمن کېدل څوک پورې چې هغه تاسو د خپل ځان نه د خپل مور او پلار او د خپل اولاد محبوب نشو عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه پیر نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما ته خپل مور او پلار نوم پورې محبوب راته د خپل بچو نوم راته محبوبي و د خپل نفس سره د سي محبوب نه باندې میږي ځکه چې د خپل نفس سره شاته ګرانی لري زیات نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسي عمر نشي مؤمن کېدل څوک پورې چې د خپل ځان نه تم محبوب نشو عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې دا خبر اوریدل بعضی شارحین د حدیث وایي چې دغه انقلاب نظر راځي او پوښتنه چې دا خو د ایمان مسله ده یا رسول الله وسره تر خپل ځان محبوب وي الان یا عمر واستكامل مؤمن ای عمر او یاد هغه مطلب دا بعضی علما وایي چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه اخیا دا چې دلته د محبت نه مراد محبت طبيعي دغه محبت قصه دی محبت شرعي دی محبت طبيعي دی انسان طبيعت د انسان فطرت اب دې باندې جوړه په دې باندې بنا ده چې سړی د خپل مور او پلار سره بینه ساتي بچو سره بینه ساتي او ای سره بینه لري یو محبت شرعي دی محبت شرعي دې ته ویل کېږي چې کله یو طرف ته د رسول خبره ده بل طرف ته مور او پلار خبره ده د خزي خبره ده او ته الله او د رسول خبره مقدم کی باقی باندې بس تا الله او رسول ځان ته محبوب دي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې دې شي په دې ذکر پر خبره پوښیو چې دلته محبت مراد محبت شرعي دي ځکه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان موره مراد زما د نفس خبري بل طرف تستا خبري او زستا خبره په ځان باندې مقدم کو پر لفظ نه فخوما نبي هو واقع چې خبر غوړه دي اوس عمر کامل مؤمن وي دا فضائل کې بل فضیلت دا دی چې در الله علم دې زیات ورکړي یو صحیح روایت راغلي دي صحیح بخاری کې نقل دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بین انا نائم ودا سیل زوجته او دا انبیاء خوب چې دا وਹੀ وي تو شربت اللبن بعض روایتونو کې راغلي اوتیت باللبن ما ته شودر اورل نو ما ته شودر وسکل حتى انظر الى الري يجري في غفري او في اظفاري ما وسكل لا بس في بل ورقه بل علم خير او علم سره دومره سیواو چې کله د وفات شو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه
چې دا فقيه هذه الامه د دې امت فقيه افقه الصحابه کې دي الصحابه کې ډېر فقيه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی او هغه ویل عبد الله بن مسعود چې کله عمر بن الخطاب وفات شو عبد الله بن مسعود لقد ذهب بتسعه اعشار العلم نه یې علم د ځان سره وو موږ ته یو یې سفرې خو علم ولا لاړې زیات ورکړو دارنګه داغه د دین مبارک نبی صلی الله علیه وسلم یو خوب لیدلو دم یو روایت راغلی صحیح مسلم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بین انا نائم زودوم وي رايت الناس يعرضون علي خلق ما تپیش کېدل مخه تراتل وعليهم قمص او دي خلق کمیسونه ابو سلیم منها ما يبلغ الثدي بعض هغه خلق چې دا غیره کمیسونه دي سینې پورې دي زی پورې دیزی پورې دا کمیس سره رسېدلی و ومنها ما يبلغ دون ذلك بعض به کې دینه نورم کم او یا دا غیره سیوا ومر علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه او عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما باندې تیرش وعليه قميص يجره او کمیس غسل دور وګړو چې بازار ته سره راخودو ازمکه خطر راخودو ځان شي صحابه ورته یا رسول الله دې څه تعبیر دی الدین په دې کې دیندار ډېر زیات ده دا دیندار ډېر زیات دی او دا قبل فضیلت هغه دام دی سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دې فرمایي او پیر نبی صلی الله علیه وسلم ناس کور کې ناس په دې کې سره قریش سره راغلي دي باغی مطالبه د نبی نه کولې ځکه هغه مشر دی نو زنانو خو عادت دا دی هغې کله خبره اوچتوي او زنانه خو وایي دی ته چې دا یې خبرې اوچتې وي او خبرې ډېرې وي نو هغې د نبي سره خوا کې ناستې وي او دا مطالبې دې کولې د قریشو زنانه وي نو د هغې د اوازونه اوچت شو په نبي باندې چې اوازونه یې اوچت شو په دې کې ور وټکولی شو ور چې وټکولی شو تپوس وکړلی شو څوک عمر بن الخطاب رضی الله عنه زنانو چې کله د عمر روح واورېده او فورا یې منډې کړې او ایسته پردې نه شاته شو پټې شوې عمر رضی چې کله راننوتل نبي صلی الله علیه وسلم خندل عمر ته پته نه ویل یا رسول الله الله دې ستا غاښونه وخندوي څنګه خاندي ولې زه دې ولیدم خاندي نو هغه ورته وفرمایل عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ما تعجب وکړه دې زنانو نه چې زما خوا کې ناستې وي فلما سمعنا صوتك او چې ستا اواز یې واورېد چې عمر راغی نو ابتدرنا الحجاب زر د پردې نه شاته شو پټې شوې عمر رضی الله عنه یا رسول الله دا خو ډېر حقدار چې ستا نه دا خلک وشرمېږي ستا نه خلک ویرېږي زه زما نه یېرېږي نو عمر خو عمر و ټینګ نه شو ورغی پردې ته پسې پردې نه ولاخوا ورته وایي اے د خپل ځانونو دشمنانو تاسو زما نه یېرېږئ نبي نه ولې نه یېرېږئ هغه ورته لا عمر ستا نه یېرېږو نبي نه یېرېږو ځکه ته ډېر غصه ناکې ته ډېر سخت سړی نبي صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي ایهن یا ابن الخطاب عجیب خبره ده ابن الخطاب یا مله پرېږده عمر ابن الخطاب والذي نفسي بيده نبي ورته پرېږده عمره قسم په هغه ذات چې زما نفس را په لاس کې دی ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك عمره پرېږده قسم په هغه ذات چې زما نفس را په لاس کې دی شیطان ستاسو په یو لاره کې نه مخامخ کېږي مګر هغه ستا نه لاره بدلوي په بل لار باندې شي ستا مخې نه شیطان نه شي راتللی نو زنانه به ستا مخې ته څه شوی دا د عمر فضیلت و دې دا مطلب نه چې عمر به معصوم دی دا معصوم به یې نه د شیطان کار په ده نه چلېده وایي روب الله دومره ورکړی روب چې کله به دې په لاره روانو شیطان مخې له نشو راتللی نو خو وسوسه ورته ویلی شي مخامخ په شیطان ته نه نشو راتللی دومره به تېرېده دومره یو روب الله ورکړی و یو عجیب خبره پکې راواورئ بیا د سعودي عرب کې که تاسو خیال کړی څوک چې حج عمرې له تلي الله نو په دې روډونو نه نومونه ورکړي دي
هر یو ورور ځان له نوم دی، شارع ابي بکر صدیق، شارع عمر بن الخطاب، شارع عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحه، زبير، عائشه، د امامانو نومونه پکې ورکړي، د فقهاو تابعین نومونه پکې ورکړي، ډېر ورونه دي. روافض چې کوم دي، روافض چې کله لاړ شي حج عمرې ته په هغه روډ پسې چې کوم شارع عمر وي، یو عرب ته لیکي وایي عمره تعجب دی تا ته، وایي په ژوند باندې ستا د شیطان یېرېده په هغه لار نه ته، او په مرګ وروسته ستا نوم چې په کوم روډ لیکلی شوی شیطان نشي راتلی، روافض نشي راتلی، شیعګان نشي راتلی په هغه روډ باندې. سخت نفرت کې راغلی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغه یو فضیلت دا و، دا ته به الهام کېده. یو صحیح حدیث کې راغلی دی، امام بخاری نقل کړی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد كان في من قبلكم یا فيما قبلكم من الامم، مخکري څومره امتونه تیر شوي دي نو پای کې داسې امتونه تیر شوي، پای کې به یو کس چې ته به الهام کېده. لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون، مخکري امتونه کې داسې خلک وو چې هغوی ته به الهام کې محدثون. د محدثون مختلفې معنی اهل علم ذکر کړي دي. یو معنی د الهام ده، الهام پر زړه کې خبره غورځول. بعض علما وایي چې محدثون معنا چې خبرې به اوسه کېدلی شي د ملک د طرف نه، ملک به راته خبرې به اوسه کولې، یعنې د نبي نه علاوه بعض نور خلک هم داسې وو چې د هغې څخه ملایکو خبرې کولې، یا ورته ځان ښودلی یا نه ښودلی، نو دا هم پکې دی. نو الهام یا دا چې ملایکو ورڅخه خبرې کولې. فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، که زما په امت کې څوک وي چې د هغه څه ملایک خبرې کوي یا به ورته الهام کېدلی شي، هغه ورې عمر دی. عمر ته به الهام کېده. دې وجې نه مخکې موږ ذکر کړي وو چې د قرآن کریم اکثر دا بعضې آیتونه د عمر د قول موافق نازل شوي دي. موافقات عمر ورته ویل کېدلی شي، موافقات عمر. چې څنګه به دا خبره وکړه، ویل یا رسول الله مقام ابراهیم چې لمونځونه به کوئ، الله یا تاسو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، ویل یا رسول الله ویل چې زنانو ته چې پرده کوي، ویل الله فوراً حکم نازل کړي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، اے نبی دې زنانو ته ویوه، خپلو بیبیانو ته وروڼو ته ویوه، مؤمنانو زنانو ته ویوه پرده کوئ. داسې نور هم ډېر آیتونه. او د دې اصل وجه علماء دا ذکر کړي چې د عمر په موافقت باندې به الله ولې آیتونه نازلول، د خواهش خلاف، د خواهش خلاف. په پردو زنانو به هم غیرت کاوه، په پردو زنانو به هم غیرت کاوه. ولې دا بار ګرځي؟ عام خلک چې تاسو وایي د هغوی خو مزاج دا دی، فطرت ته یې دا جوړ شوی دی چې په دې کوڅو کې په دې بازارونو کې دا زنانه څومره ډېري، موږ به خوشحاله یو، عیش باش پیسو به خوشحاله وو. او که عالم خبره کوي نو لیبرال خلک، سیکولر خلک هغوی به راپاڅي. نن تاسو تنګ نظره خلک یو، پرېږدئ چې دا زنانه خپل معاش عیش باش کړي که نه، ګرځېږي په دې کوڅو کې. خیر عمر د دې خلاف و. ګوره زنانه په صدق ته ځي. سودا رضی الله عنها چې د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي وه، چونکې عمر به بار بار نبي ته یا رسول الله زنانو ته چې پرده شروع کړي، هغې ویل حکم نه دی نازل شوی، زه څنګه وکړم، ځانه خو نه شم. په دې کې سودا رضی الله عنها جومات ته تلله، مسجد ته تلله لمانځه لپاره د شپې. ده ورته یو نماز وکړو، سعودي ما وپېژندلې چې ته سعودي یې. ولې؟ ویل دې لپاره چې الله پرده نازلې کړي، موږ وپېژندلې. ویل ډېر خواهش خلاف و، دې وجې نه به د ده په موافقت باندې الله آیتونه نازلول. د عمر دا نور د هغه د خلافت او د هغې مضبوطوالي ته نبي صلی الله علیه وسلم هم یوه اشاره کړې په یو خوب کې. هغه فرمایي وایي رایتو کاني انزع، وایي ما خوب لیدلی و چې ګویا کې زه بوکه راوباسم، بوکه ښه نوې بوکه په یو کوي باندې زه بوکې راوباسم. په دې کې ابوبکر راغی، فجاء ابوبکر راغی فنزع ثموما او ذنوبين، هغه راغی یو بوکه یا دوه بوکې راویستلې، او فنزع نزعا ضعیفا، داسې په دې بوکې راایستل کې د کمزوري وه. والله یغفر له، الله دې ورته بخښنه وکړي.
دا اشاره دا په دور خلافت کې یو خدای قلت اشاره وا چې دا خلافت په کبیره قسم چې کې حدیث کې یو موقع دو موقع راوي ستې اشاره دی ته چې دا خلافت یو کال په کال بچلی بل پای کې لګ فتنې ډېر زیاتې شي لاول کې چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو حالات سنگین داو چې څوک مرتد شو څنو خلق را زکات کې انکار وکړو نه سره قتل قتال شروع شول بار فتوحات کم وشول ځکه اندرونی اختلافات سوا شو وی ثم جاء عمر یا عمر راغی فاستسقى الوغا یا فاستسقي دا طرف وبو یا فاستسقى ولو بير ويستني چې بير ويستني وی فاستحارت غربا ابوګه چې کوم و دغه نه غاړ ډول جوړ شوی خوب کیفیت جدای کړه یو غاړ ډول ته جوړ شو فلم ارى عبقريا من الناس يفري فريا وما تاسيو زورور سره د شجاع او بهادر سره ما ودرید چې د پښال تکاره وي حتى رمي الناس د خلق وبال مال شو وضربوا العطن خلو خانه متکینه تو خاجي کلو بو سکی کنه نو التور به زی جوړ کې خلک لړ لړ وسکی حتی چې خلق خاضع او صلات صلی الله علیه دون ډیری په خلق باندې وسلی دا اشاره و دا خلافت هدوالي ته هم لس کاله دا خلافت او بل په دا خلافت لس کاله کې فتوحات ډېر زیات دومره غنیمتونه میراو شو دومره فتوحات وشو چې په یو حکومت کې دونه نو شوي عثمان ابن عفان رضی الله عنه خلافت 12 کاله لیکن پای کې سره سره د فتوحات او اندروني اختلافات هم ډېر زیات جګ جګړې فتنې ډېرې وي او بیا په هغه شهید هم شو او عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې اندروني اختلافات اغنو ټول بار فتوحات شام مصر عراق او دار یمن تونس او نور چې کوم لري لري مملکتونه ټول فتح شو فارس او روم ایران دا علاقه دا ټول قبضه شوه مسلمانانو کو قبضه کړه راړي دا هغه خلافت ته اشاره وکړه عمر بن الخطاب رضی الله عنه په فضایل کې ودار راځي د صحیح حدیث مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډېر غیرتی سړی وو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورایتنی دخلت الجنه نبی وی ما ولید خپل ځان په خوب کې چې جنت ته داخل شو نو ما ته ولید رمیصا امرأة ابي طلحه رضی الله عنه یوم رمیصا ولیدنا ابو طلحه رضی الله عنه بي هغه ولیدل رمیصا بل ما ولید چې زمانه مخکې د حقوق اشعار دی هغه من بلال د حقوق اشعار ولید نو بیا ما ولیدل یو غټه بنگلا قصر ابيض یو سپین محل یو سپین غټه بنگلا مې ولیدل عجیب مونږ یو ډېر خایس حسن والا چې دا مخې دغه مخې ته یو جنې ناسته او یو هوره ناسته او داسې کاوه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په خوب کې وایي ما اراده وکړه دا بنګر راته دا محل ته ډېر ښکلی ښکاره شو ما چې لږ ورننوځم ځان دې نظاره کوم د کوره مې محل خو داسې محل به نه و که نه غاټ محل وي غټه قلاب وه ما چې زه ور داخلېږم دې محل ته د کوره مې دننه په دغه محل مخې ته د عمر بیبي دغه هوره هغه ناسته وه هلته وایي فذکرت غیرته فولیت مدبره د عمر غیرت رایاد شو راته چې عمر خو ډېر غیرتي سړی دی هېڅ سره بېرته راومه شو سبحان الله په دې خوب کې وګوره د عمر غیرت راته ور یادېږي فذکرت غیرته چې عمر غیرتي سړی دی او په پردو زنانو غیرت کوي لا پاتې زه خپله وایي فولیت مدبره بېرته راومه شومه چې نشم داخلېدلی عمر ځان ووته یا رسول الله ژړل ډېر زیات یا رسول الله علیک غار په تا به زه غیرت کوم ته خو زموږ پلار یې او دا دلیل په دې باندې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه جنتی صحابي دی نبی صلی الله علیه وسلم ته دومره ګران دی عمرو بن العاص رضی الله عنه د چونکې یو کمانډر یو سپاه سالار جهادي مهارت ډېر زیات و اکثر غزوات کې د امیر مقرر دی یو ځینې خیال داران چې کېدای شي زه به نبي صلی الله علیه وسلم ټول خلک ډېر بهترین وربی به ځکه ما امیر مقرر دی یو غزا باندې امیر مقرر کړی دی وایي زه ورته راغلم ما ورته چې یا رسول الله من احق الناس الیک د خلکو کې تا ته محبوب ترین شخص څوک دی
نبی نبی تپوسو کا عمر بن العاص الهغه راته چې عائشه رضی الله عنها ما ته په ټول خلق کې محبوبه عائشه خپل بیبي ما ورته چې نه من الرجال سړو کې مې مراد کړ سړو کې بل ابوها داغه پلار ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا وته ثم من بیا څوک ثم عمر بن الخطاب بیا راته عمر بن الخطاب رضی الله عنه مستا وې سبه خاموش نو رفع تاسو په ودا کوي عمر بن الخطاب رضی الله عنه د نبی سے خاص ملګری پکې منګه هغه حدیث ذکر کړی وو بیا ذکر کوو حدیث بخاری مسلم کې نقل دی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي کړی چې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه هو وفات شهید او بار تراویح سره شپکړ کې پروت دی خلق راجم شو لا پور تکلیف شوی نه دی جنازه ته راځي شي کټ پروت دی خلق هیڅ راجم شو خلق دعاګانې کولې چې الله یې بخښي دعا د رحمت یې کوله عبد الله بن عباس وی د ټیم کې اچانک زما په دی ګولي باندې کس لاس کې ما دې شاته وکړه چې څوک دی ما چې وکړه هغه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه علي بن ابي طالب او د عمر بن الخطاب بن څومره محبت څومره د ابو سي ان شاء الله اند کې موږ ذکر کوم یو سره تعلقات څومره برنا خلق دشمنی جوړې کړې هیڅ دشمنی نشته وی ما وکتل علي بن ابي طالب عمر ته خطاب په خلق مخکې وی عمر تا د خپل ځان روس داسې یو شخص پرې ښودلی چې زه د ارمان وکړم چې زه د الله څخه بېلا وشم او زما عمل دې د په شان دی سیوا ستا نه ارمان مې دا دی چې زه د الله څخه بېلا وشم او ستا په شان عمل کې دا به ډېر خوښي زما بیا وایي عمره زما د الله نه امید دی چې تا به د خپل دوو ملګرو سره یو ځای کوي ځکه چې د نبي نه ما چرته اورېدلي وو همدقه به ویل ذهبت انا وابو بکر وعمر خرجت انا وابو بکر وعمر دخلت انا وابو بکر وعمر ما به چې چرته هم د نبي نه اورېدل نو دا به ویل چې ما عمر او بکر تلي چرته ما ابو بکر او عمر داخل شو ما ابو بکر عمر فلاني ځای ته تلي او داخل شو بل خبره ته ما نه اورېدلې ده چې ما ابو بکر عمر ما ابو بکر عمر او عزت خپل الله د امید ساتم چې الله تعالی د تاسو ملګرو سره بیرته وځي کوي او الله وسره وځي کړي ان شاء الله تعالی دا ابو بکر عمر بن الخطاب رضی الله عنه چند فضائل چې موږ ذکر کړل باقي فضائل عجیب وندي ان شاء الله تعالی باید چې ذکر کوو او له هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين